نو بین یې لګولی دی، سل نور ولګوي په مخ یوسي که نه. نو دغه د بین لګول جرګه به هم کوو، په هر صورت یې کوو. وي دغه پابندي خو پرېږده، موږ د حکومتونه د سره نه منو، دوی پابندي یادوي چې تر اوسه پورې څومره هم په پښتونخوا کې موږ جلسې جلوسونه کړي دي، والا د یو مې هم اجازت نه دی ځنې اخیستی، نه آینده ځنې اخلو. دا د دوی وطن نه دی، زموږ خپل وطن دی. خپلې جلسې جلوس نه چې هر څه پسې کوو، زموږ خپل وطن دی، دوی څه دي را سره. نو بیني شله هیڅ نشي را سره کولای، د دوی نسکورېدل مقدر دی. خپل هر شی ښه ټیک ټاک ویني چې موږ ورځ تر بلې و نقصان ته و نسکورېدلو ته و کمزوریو ته روان یو. اخري زورونه دي ودې لګوي چې څومره هم نور زور کولی شي هغه د هم وکړي، خو انشاءالله اخر به موږ په خندا باندې په دوی د پاسه ولاړ وو چې که په نون لیگ او په پیپلز پارټي کې یو څوک خو به خامخا داسې وي چې هغه د جرنلانو دومره کټر غلامي ته نه دي تیار که نه. لږ خو د هغه د خپل مشران پوه کړي چې دا پرون کوم حرکت دوی وکړو، دا کوم حرکت و، دا کومه طریقه وه د یو چا سره. په دې باندې دوی هم خپل مشرانو ته لږ څه دومره خبرې خو ورسره وکړي چې دا خو مه کوئ، دا بند کړئ. یا که دوی وایي چې نه زموږ مجبوري دي، نو دومره مجبور حکومت نه چې په هغه کې ته یو داسې پر امن تحریک چې په 7 کاله کې یو ګمله نه وه ماته کړې، په هغه باندې ورځې د هغې دښمني اخلې، نو دا خو ټیک ته نن خو به د هغې خوا مجبوري وي، خدای مکه سبا بل هم د حالاتو نه دومره مجبور شي چې بیا هغه نه ستا مجبوري ته وګوري، نن د نورو ته وګوري او هغه خپل عمل په مخ یوسي که نه. 300 نه باندې ملګري مې د وطن خلک مې پښتانه مې هغه مې په جیلونو کې په تشدد کې پراته دي، قرباني دي، نورې ورکوو، شهادتونه مو شوي دي، هر شی شوي دي، او نورې قرباني هم ورکوو، خو د خپل مزاحمت به جاري وي تر یو ځای پر سر رسو، تر څو چې موږ خپل هدف ته نه ورسېدلي، تر هغې د سوچ هم نه کوي. نه په دې باندې موږ کمزوري کېږو، نه مو کمزوري کولی شي. پرون چې کومه ورځ دوی د دغې پی ټي ایم باندې د بین اعلان وکړ، نو ډایرکټ د هر ځای نه خلک راووتل، دومره خلک راووتل. او دا اول ځل و په پښتون بیلټ کې به مخکې د مدرسې او د یونیورسټۍ ځوانان موږ په یو ځای نه ولیدلي، فرند ټول په یو ځای راوتل که نه، ټول پښتانه په یو ځای راوتل، چې دا زموږ عزم و ارادې وي، زموږ برداشت او زموږ صبر زموږ کمزوري نه وه، بلکې زموږ طاقت و چې موږ کولی شو، موږ دومره سینې، موږ دومره وسعت لرلو چې دا هر شی مو زغملی شول. خو دوی به دومره وسعت ونه لري. صرف دومره ده چې د سیاسي قوتونه کاشکې په دې کې نه وای ځانونه استعمال کړي، د فوج دپاره ځانونه استعمالوئ، هغه فوج چې ستاسو مشران یې وژلي دي، هغه فوج چې ستاسو مشران یې ذلیله کړي دي، هغه مشران چې تاسو یې په جیلونو کې ذلیل کړي یې، همدغه څو دا وزیر داخله چې کوم دی 3 کاله اول یې د ده چې کوم مشر و نواز شریف، هغه یې په لاته نیولی و، پارلیمنټ نه یې وغورځولو، څپېړې ورکړې وې. او د دوی چې کوم وزیر اعلی ده اوس مریم نواز، زه په دنیا کې ښځو ته ډېر لوی احترام لرم، خو نن هغه د هغې حکومت لاندې یعنې دغه کار کیږي. خو بیا هم وایم چې دوی سره یې څه کړي وو، خو البته چې او داسې د پیپلز پارټي سره یې هم د دوی ښه ډېر شهیدان ورکړي دي، ښه ډېر یې خلک ورنیولي دي، خو نن د یو حکومت د یو کرسۍ په خاطر باندې دومره سرونه یې ورته ټیټ کړي دي، دومره یې ورته ټیټ کړي دي چې د یو ډېر پر امن او د ډېر لوی او د ډېر مقبول تحریک په پښتونخوا کې د هغې دښمني ته یې حملې ورته وتړلې د فوج دپاره. نو مننه کوم، خوشحاله اوسئ، خدای مو په خیر شه.